دومره خبر شوم چې صاحبه یو بل وی پاس شوی دی چې د الک سره که نکاح کوي نو داسې ده که داسې نه تاسو له تصدیق غواړم راشد مولوي صاحب داسې ده چې الک سره څه کولی شي نکاح کولی شي پوه شوې که نه حیران یم په خدای یقین پرون موږ ته حدیثو کې تیر شو چې کم انسان ښځې سره په حالت د حیض کې دغه کوي دا جما کوي یا پرس که مثلا ښځې سره دا لواطت کوي د شا د طرف نه په دې دوبر کې په ډکو امتیازو ځای کې راځي او دی ورته حلال وي حلال نو د انسان کافر دی پوه شوې ښځې سره چې خپله ښځې د هغې سره لواطت کوي وایي دی که رسول الله مبارک وایي فقط کفره د کفر وکړه بما په هغې قرآن باندې انزل چې دا نازل شوی دی په رسول الله مبارک باندې نورونو لواطت او بدعملي دا څه ده دا حرامه ده کنه یو پردی ښځه ده پردی هغه دا پردي سړي دپاره حرامه ده او د نکاح په وجه باندې قربان دغه ښځه هغه له څه شوه حلاله شوه که نه نو چې د یو هلک بل سره قربان نکاح کې نو دا یو هلک د بل دپاره څه کې حلاله که نه نو فتوا خو پېته زه نه در کوم مفتیان په وطن کې شته خو نور پېته په خپله باندې سوچ وکړه په خپله پېته څه وکړه په خپله پېته سوچ وکړه صاحبه دال دی هغه کسان مسلمانانو اسمبلی ته ولیږل هغه کسان موږ سینټ ته ولیږل ولې د اسمبلی ته تلي دا په خپله تلي دي د قومي اسمبلی ته چې ځي نو خلک به له اوټ ورکوي که به له نه ورکوي صوبۍ اسمبلی ته ځي خلک به له اوټ ورکوي که به له نه ورکوي زه ګورې د پارټۍ خبره درته نه کوم د پاټو ماټو پسته تا ته چې نه په منبر باندې ما خبره کړې ده او نه د پاټۍ پسته راته زه خبره کوم پوه شوې که نه صفا خبره درته رونو کوم نو ته په خپله باندې سوچ وکړه دا خلک اسمبلی ته چا لیږلي موږ لیږلي دی که نه او بیا دې اسمبلی والا ممبرانو سینټ والا دوی جوړ کړي دي چې کومو ښځو دا بل پاس کړ او ټیک تر دې به مذمت هم شوي او دا بل اوس وایي نه دی پاس شوی دا کله پاس شوی دی 2018 کې پاس شوی دی هغې وخت کې پاس شوی دی پوه شوې چې هغې وخت کې حکومت د بل چو خو تاسو نرونو یو تپوس کوم چې 2018 کې دا بل پاس شو نو تاسو نه تپوس کوم د اسمبلی خلک ته خبر وکنه جواب را لراکې کنه خبر وکنه که د اسمبلی ټول خلک موجود نو د یو پارټۍ خو یو کس په پکې وکنه هغه یو کس خو به خپل پارټۍ والا خلک څه کړي خبر کړي کنه نو دغې خلکو عوام ولې نه خبرول د ګرانۍ دپاره خو دې خلکو عوام سړکونو ته روښکل بازارونو ته قربان د عوام روښکل لارې یې بندې کړې لارې بندول دا جایز دی زمونږ خلک دا لارې بندوي او دا سړکونه جایز دی یو ځای کې رسول الله مبارک صحابه جهاد له تلي وو او په لاره باندې صحابه لارې بندې کړې وې پاک پیغمبر مبارک وی څوک چې لارې قطع کوي د هغوی جهاد نشته وي خبرې کې من خلکو لارې بندي کړي دي هغه پرېږده هغه لاره بندول جایز او ناجایز الله پرېږده پوه شوې که نه نو صاحبه چې دا خلک په اسمبلی کې موجود و عوام یې ولې نه خبرول د ګرانۍ دپاره عوام روباسې د خپلې جلسې د کامیابولو دپاره عوام روباسې او د دې بل دپاره تا عوام رونخ کړي د هر یو نه ګورې داسې نه یم د هر یو نه څه پکار ده د هر یو نه قربان دا ګیله پکار ده پوه شوې که نه هغه وی دال می کچ کالا کالا ہے زمونږ د کتابونو کې اخر کې راځي پوه شوې که نه په تدبر پوه شوې دا هغه غلو کې غل دی الله دې رحم صاحب وکړي دا زمونږ د مسلمانانو وطن هغلته یورپي ممالکو کې هلک سره قربان دغه قصه ده د ځنګل حیوان به هم داسې ونه کړي انسان خو لا پرېږده نو هغلته چې کم شی دی بل پاس شو نو که بل پاس شي او سبا یو هلک بل سره دا چل کوي او ته ګیر کې ته ورته غږ نشي کولی ولې او بل پاس شوی دی جیل ته نشي بوتلی ولې څه پاس شوی دی بل پاس شوی دی صاحبه الله دې رحم وکړي اصل کې هغه چې کومه طریقه ده عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې طریقه باندې هغه خلیفه شوی نه دی خان عمر فاروق رضی الله عنه په دې طریقه امیر المؤمنین شوی نه دی
عثمان رضی الله عنه په دې طریقه باندې نه دی راغلی هغه چې کومه طریقې باندې مسلمان بادشاه جوړېدل دي نو هغه طریقې شته دی الله دې هغې طریقې رایجي کړي موږ به دعا کوو ډومبې خپل دین او اسلام ته او دویم نمبر به دعا کوو خپل وطن او پاکستان ته دی شوې که نه خو لږ په دې باندې خفګان پکار دی لږ په دې باندې صاحب هغه درد پې پکار دی په خدای یقین و که خولې له مې نه راځي ګنې نشم ویلی جایز نه دی نو جایز نه دی ګنې که دا جایز وی که نه نو ما به ورته ویلې وې چې راوله دا بچي دی چې دی لکانو ته یې دلی په نکاح کمه راوله چې په نکاح کم خو جایز نه دی حرام چورلټ ناروا بالکل پوه شوې که نه دا هلته شو ته سوچ وکړه دا زمونږ وطن دی د لوبو ټوقو شو د چا پروا هم نشته که د قادیانیت پرچار کیږي د چا پروا نشته که صاحب داسې بیلونه پاس کیږي د چا پروا نشته پوه شوې که نه بس که لږه راګرانۍ خبره شي خلک تنګ دی چا پسې پاسېدی نه شي ولې هر سړی چې پاسي د خپلو مفادو دپاره دی پاسئ او چې پاس شي پاسي او خپل مفاد حاصل کړي زه خبره مې ورسره وکړه هغه یې خرڅوي خلک وایي چې خدای ویني راله خلک په بل باندې خرڅوي چا پسې پاسو ته په خپله سوچ وکړه په 400 کې د شپې 1 ګنټه ګیس نی ستا په خټ کې دلته موږ ته 10 بجې بند کې او 4 بجې راپرېږدي په دې خټ کې په موږ پورې خندا ده هغلته اتمانځو کې بجلي او شانتې را او دغلته پولونو سره تورمزوالو ته صاحبه چې کم دی دغه وغورځئ دا لینکونه ورته وغورځئ شاملات دی صاحبه لږ ځان بیدار کې ګورئ تاسو ته په خپله پته لګي یو انسان تقریر کو او د خولې نه کلمه کومله وښکله وګوره سوچ وکړه چې دا کلمه د کفر ده که نه ده د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم وایي داسې فتنې را روانې دي لکه د شپې د تیرو ټوټو ته ګوره یصبح الرجل مؤمنا سار کې بړې سړی مؤمني او ویمسی کافره ماښام کې به کافري ویمسی مؤمنا ویصبح کافره ماښام کې به مؤمني سار کې به کافري یبیع دینه بعرض من الدنیا دنیا لپاره به دین خرڅوي صحابه ته وګوره صحابه زمونږ مشرانو په شلیدلو جامو کې ګرځېدلي دي په شلیدلو جامو کې د هغوی په جامو کې صاحبه ټوټې لګېدلې وې نن خپل مشرانو ته وګوره که خپل مشرانو ته وګوره په څه کې ګرځي او بیا خو لنډه خبره ده دی شوې که نه یو به وایي ما ټرن واغېسته او بل به وایي ما ټرن واغېسته خفه کېږې مه ښه پوه شوې خفه کېږې مه هغه بل ورځ چې دا ښځې اوښکې وي نو چې اوښکې وي دی پښتنو نه وي اوښکې مونږ خو پارټۍ سره تعلق نه ساتو د یو پارټۍ متعلق تا ته ما خبره نه ده کړې مسلمانه ښځه لور خو دې کور کې کېنوه که نه ساجت ته چې ښځه لور د بل دپاره وباسئ مې د ملا دپاره وباسه مې د بل دپاره وباسه مې د بل دپاره وباسه کور یې کېنوه ښځه به په پرده کې کور کې صاحبه دا کېنوه د جوار دانې ته ګوره هغه را زرغونتیا کوي د غنم دانه را زرغونتیا کوي خاوره کې به پټئ الو را زرغونتیا کوي خاوره کې به پټي ګني ته وګوره ګني د ټوټه را زرغونتیا کوي خاوره کې به پټئ چې کوم شی را زرغونتیا کوي الله په خاوره کې پټ کړی پرده یې پیچولی ښځې نه خو الله نسل پیدا کوي دا به پټئ و یو خو کم ځای دی لا سم دی چې لا پاتې رېغه سو خزان له باسې وړو چې صاحبه خو الله دې رحم